په جهان وجني ما پروس کی سو زلی جانان وجني د یارې په نوم کومړ شم پروا نشته د دې ډول یاران لږ یاران وجني نو عقوبت په مې ګریوان کې ګاڼې وایي او سپین تار تور شي چې غړي بخیر اللاس نو خدای دې نه کړي او چې بنا علي خانو کې او کوی کې خودو په سریان کبر جنلاس ژوند ته به رستو او رستو ګورم لکه بیللې او جوارګر چې کور ته ځینه او کوسر مې یو ماښام سر تور کو او بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه او زمونږ چمته بیا رانشي او په ټکټکي چاکو به وخوري ګزارونه او دیدن کوه او ممنې کېږئ او په تشدیدن به دې څوک نه حلالوي نو اول داو چې کافران به زی دوزخ له نو دا ملګري او د شیطان به زی دوزخ له نو دویمه دا چې د سودخور بخښنه نشته او په جړا او په ارمان به ځي دوزخ له نو درېیمه دا و چې دوکانداري کاڼي سپکي او د دې تلي په میزان به ځي دوزخ له او څلورمه و چې مشري کړي د دروغو او دغه واړه مشران به ځي دوزخ له او پنځم دا چې په خپل لور او خور پیسې خوري او نو دا د خویندو دلالان به ځي دوزخ ته نو پنځم دا چې په چار پښو ظلم ډیر کی نو کلالان او کوچوانان به ځي دوزخ له او شپږم دا چې عبادتي دریاوي او خلاص به نشي دا صوفیان به ځي دوزخ ته نو شپږم دا الله رسول
رشوت